څه وګورئ زموږ اتحادي د نن څخه تقریبا زموږ د مشرانو په وخت کې د روسانو د جهاد په وخت کې د روسیې یو اتحادیه جوړ کړي 4 کاله پر دې باندې ولاړې د سوشلیزم او د کمونیزم په نامه سوشلیزم چې ته وایي کمونیزم چې ته وایي دا ځکه د دې دا قاعده وه زموږ په پښتو کې د دې ډېر ښه ژباړه سوې ده زر زم زمین سوشلیزم مطلب دا اجتماعیت په دې درو کې خلک سره شریکان دي څوک دا نشي ویلی چې دا زما ښځه ده زما ښځې ته به څوک نه ورځي هر څوک ورتللی شي عیاذ بالله او ځکه د دا پنډل سره د پنډل پر دا زما ده په سوشلیزم نظام کې دا نو ځکه دا مشترک ده تا کښت واخیستې هر څوک چې به درته ودرېږي ستا د کښت به شی جوړوي تا به څه نه شوه ویلی زر زر زمین دا سره مشترک پیسې دولت معدن دا ټول سره مشترک بلکې معدنیات چې وه هر یو به مشترک دوی دا غوغا جوړه کړل چې موږ د فقراو غمخواره یو غواړو چې په دنیا کې داسې نظام جوړ کړو په دنیا کې بیخي ممالک ډېر مملکتونه د دوی سره په دې اتحادیه کې شامل شول لیکن 4 کاله ما بعد الله دوی داسې وشرمول د دې غټ سوشلیزم جوړونکی کس مجسمه پرته وه په خپل لاسه ډبرې ورته کش کړې ویې رژوي ختم کړي چې تباه و برباد شي موږ کوم حال ته ورسو الله په دین کې سوچ نه پکار الله ته ملکیت درکړي ستا منکوحه ده الله وایي ستاره ستا مځکه د الله وایي ستاره ستا مال یې الله وایي ستارې ته زما سره نور ولې شریکه د الله په دین کې سوشلیزم چلول کمونیزم چلول دا اوس هم بعض کسان ستا به د خارجي په اندرون ملک ستا دا نظام لري دا فکر لري دا بیا چې شي ستا مځکه د زما مځکه خو د الله سره مشترکه ده دا خبره کوي دلیل هم درته وایي ځکه خو د الله ده دا خو موږ دوی سره مشترک نو لهذا کوم کسان چې د الله تبارک وتعالی د وحي په مقابله کې خپل ناوړه افکار چلوي دماغونه چلوي الله تبارک وتعالی دا نظریه باطله لهذا هغه نظریه چې د الله په وحي په مقابله کې هغه د عقل نه جوړه سوي هغه نظریه چې کوم دی الله تبارک وتعالی هغه انسان چې کوم دی هغه تباه کوي سړی به هلته سم ژوند کولی شي د دنیا او آخرت کامیابی به څنګه موږ ته لاس راوړو هر یو په دې لټه کې څنګه به زه د دنیا کامیابي لاس راوړم په آخرت کې به هم کامیاب یم په دنیا کې د هغه دپاره مهم شی دا دی چې د عقل په مقابله کې د الله و وحي ته سر کښېږدو